زه غواړم تاسو ته نن دوه مهم شیان وښیم. یو هاید دی بل ان هاید دی. هاید پټولو ته وایي او ان هاید د پټولو معکوس دی، یعنې بیرته اشکار کولو. زه به تاسو ته راشم دلته هغه ځای چې موږ نه غواړو هغه هاید کوو. مثلا په دې ځای کې موږ نه غواړو چې ډیټ اف برث کالم ووینو، نو اول به یې سلیکټ کړئ. کله مو چې سلیکټ کړه چپه کلیک به وکړئ. چپه کلیک مو چې وکړه په هاید باندې به کلیک کړئ، دا به خپله پټ شي. بل کله چې دا تاسو د شیټس لپاره هم استفاده کوئ، مثلا تاسو نه غواړئ چې د حاضرۍ دغه شیټ ووینئ، نو په دې ځای باندې به چپه کلیک وکړئ. چپه کلیک مو چې وکړه د هاید کلمه به پیدا کړئ او هاید به ووایئ. اوس حاضري تاسو نه وینئ. مثلا تاسو غواړئ شیټ هم شیټ 3 هم هاید کړئ، شیټ 4 هم هاید کړئ. صحیح شو؟ دا ټول هاید شول. تاسو غواړئ بیرته ان هاید یا معکوس حالت، نو په دې ځای ته راشو، د جدول باندې به کلیک کړو، دلته به راشئ ان هاید به ووایئ. ان هاید مو چې ووایه تاسو ته یو څه هرڅه د دې په خاطر چې موږ 3 صفحې ان هاید کړې وي، تاسو کومه یوه غواړئ چې بیرته راولئ. مثلا د حاضرۍ صفحه موږ غواړو بیرته راولو. تاسو کولی شئ چې دا انتخاب کړئ. د حاضرۍ په صفحه به کلیک وکړئ، اوکې به ووایئ. اوکې مو چې ووایه د حاضرۍ صفحه به بیرته راشي. نو هاید او د ان هاید استفاده تاسو زده کړئ. هاید پټولو ته وایي او ان هاید د هغو پټولو معکوس یا بیرته پیدا کولو ته وایي.